السلام علیکم. علیکم السلام. محمد شریف جوړ په خیر. خیر شه. څنګه یې؟ خیریت دی جوړې. سهل. شکر ته شه. دروازه تا ټکوله؟ و دروازه ما وټکول. نو بس راځه ځو د مېلمنو په خونه کې به کښېنو. بس کوم کار و هغه به هم راته وایه، چای به هم وکړو. یا د مېلمنو تر خونه د جاراږم محبت خانه ما په ګرد ژوند چې چا ته پور کړی دی بیا مو دروازه نه ده پسې ټکوونکي. ځان بد راته ایسي، پښتو دا اجازه نه راکوي. نو نن مجبوره شومه، تا ته په خپله معلومه ده چې موږ افغانان دلته نه یې لکې ځو بارږو. سړی محبت خان له به ورسې دا څر پیسې مو پر باندې دي دا کې در کړي وای کېدای چې موږ په دا د ورځ دوی کې کاټه شو. ډېر په بخښنې سره ورور. صحیح دی، زه در راوځم. دی نه ویسي بیا وزه راته ونه کړي، خلکو هم موقع پیدا کړي دغه استې موږ په ورځ دوی کې کډه کړي راتې 2 3 ورځې وزرونه ورته وکړي. خدای دې دا خپل حق راوکاږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 2 3 4 5 6 ها دا ستر پیسو. محبت خان وروره زما خو 60 زره وي، تا خو ماته 10 زره راکړي، دا 10 زیاتې راکړي روح. نه شریف خانه دا وخت دا ما په دې وجه زیاتې درکې چې دا به تاسو په لرې ډوډۍ ورباندې وخوراسي. دا زما له طرفه تاسو ته ډوډۍ ده، نور وس خو هم نشته. په کار خو دا چې موږ ډېر همت در سره کړوله، دا وس خو هم شته چې دا د لرې دی او هغه مېلمستیا خو درته وکړو. بس کور یې ودان. محبت خان ورور د مېلمستیا د یو جهان مننه. بس اجازه راکړه موږ خو یو روان ځو. ډېر مننه. حق بخښه موږ ډېر ښه وخت سره تېر کړي. شریف خانه موږ یو وجود یو، دا هېڅکله څوک نشي کولی چې یو وجود سره 2 ځایه کړي دا بل حصه به درد نه کوي. بلکل موږ په تاسو دردېدلي یو درده شو، خو بس موږ دونې وس دی چې دا هم در سره کولی شو. تاسو دلته ډېر وخت در کړی دی، که بیا هم په کلي کې تاسو څخه داسې چا غلطه خبره درته کړې تاسو به زهر سوي یاستئ، د هغو له خوا نه تاسو زه بخښنه غواړم. بس موږ دغه وس دی، موږ ته به بلکل دعاوې کواستی، موږ بلکل په تاسو خفه یو. بیا کور یې ودان. ما چې پر چا څه حق باندې دی هغو له ورغلی یم، هغه ټول په مېړانه ما ته خپل حق راکړی. زما پښتنو ورونو زه بلکل نه یم کړولی نه یم زورولی یم. مننه ډېر. بس په کار دغه دی چې دغه رنګه وسي. موږ خو یو وجود یو. بس الله مل شه، سفرونه په خیر. الله حافظ. بس ډېره مهرباني محبت خان وروره، حق را بخښه. الله په امان.